ړوند او فلج. دغه انځور چې په کال 1889 د سوریې په دمشق ښار کې اخیستل شوی دا ښکاره کوي چې یو سړي بل سړی په شا کړی، خو د دوی قصه ډیره جالبه او عبرتناکه ده. د ټیټ قد خاوند سمیر نومیږي چې عیسوی و او د پښو نه شل یعنې فلج و، او چا چې په شا کړی عبدالله نومیږي چې مسلمان او په سترګو ړوند و. سمیر په رستوران کې د کیسه خوان کیسه ویونکي وظیفه درلوده او عبدالله هم د هغه رستوران تر مخې نه خود خرڅول او د خپل ملګري کیسې به یې اورېدلې. دواړو د دمشق په زاړه ښار کې یوه کوټه په کرایه نیولې وه چې د تګ راتګ پر مهال عبدالله به سمیر په شا کوه او سمیر به عبدالله ته لاره ښودله تر څو د ښار په کوڅو کې د هسکو او ټیټو لارو مزل ورته اسانه کړي. دوی داسې ول لکه یو روح او دوه بدنه. د ژوند په دغه سفر کې دواړه د لوی عمر خاوندان شول. سمیر د فاني دنیا سره مخه ښه وکړه. عبدالله د خپل عیسوي ملګري په مرګ دومره غمجن شو، یوه هفته یې په خپله کوټه کې د خپل ملګري پسې ژړل او بالاخره نوموړی په کوټه کې مړ وموندل شو. که څه هم د دوی ژوند ډېر ساده و، خو دغه سادګي یې نړۍ ته د انسانیت او ټولنیز یو کتاب او د ارمانونو داستان پرېښود. عبرت: ملګرتیا د صداقت، رښتینولي او اخلاص نوم دی. په ملګرتیا کې به د ځان څخه د ملګري ډېر خیال ساتي. الله تعالی دې هر چاته د سمیر او عبدالله په څېر ملګرتیا ور نصیب کړي.